اوس زمونږ سره شروعات د سن راځي د کارډ نه. په دې کارډ کې څه استعمال شي په دې ته پوهېږې؟ وایه. په دې کې زموږ سره دوه ریکټینګلز بل بیا پکې زموږ سره د ایډیټ پوینټ او داسې نور د ټیکسټ باکس په استعمال شوی دلته کې ایډیټ پوینټ څه ته وایي؟ نوم یې درځي شیپ ټول. صحیح شو. راځه بسم الله کوه. کارډ چې جوړې که نه اوس په اخوا دې خوا کارډ نه جوړېږي یار مطلب څه جوړ کړو. د کارډ خپل یو قسم لا سیز دی هغه سیز چې دی که نه صحیح شو. د کارډ خپل سیز دی نو چې سیز جوړې که نه نو لول نمبر انچز ته به خپل د کوم چې دلته کې زموږ سره دا دې ته څه نوم وایي؟ انچز که نه. که دا انچز نه نو یاد به ساتي انچز میلیمیټر پکسلز دا ټول فیټ دا بدلې څنګه نو دا کوروډرا دا پاڼه نه ده دا به کلیک کېږه نه جو بیا به تاله خوب درشي. صحیح شوه. نو ته بیا یونټس ته لاړ شي. یونټس په دې یونټس کې دننه انچز میلیمیټر که دې کې مسله وه نو ته به څه کې انچز ته به بدلې. د بدلېدو نه پس چې دی که نه بیا به دې کارډ باندې به کلیک کړي دلته به راشي د دې ویډ ته او هایټ ته. ویډ په زموږ سره صحیح 3.5 تاله خو درځي او 2 بس دا زموږ سره شی خو ګډوډ شو. دلته به څه کې 3.5 او لاندې به 2 شي او انټر دی. نو دې کې زما نه لږ خوست کې دا لږ کولاو شی دی که نه دا ما بند کو یا کولاو دا چې داسې کې جو بند شي او داسې کولاو شي. اوس دلته کې 2 ورکړه نو مطلب اوس په خپل ځای باندې برابر شوې. دا ولې دا مخې ته را روان دی بیا به دې په ځای باندې پوه کړم. و داسې نه چې ته بیا مثال په طور باندې کارډ ځان ته غټې نو ته چې را زوم کولو په ځای باندې ته ولګي او د پښتنو کار وکړي بیا به دې ورسې ځلته کې ورډي ته کړی 9.5 دې ګوره ته نو سبا که وسو دا به را غټو نو دا کارډ نه دا به سر لږ وړوکی کړو چې مونږ ته راښکاره شي برابر نه شو سو یا دې لږ به نور نیسې دا خبره. اوس راځه په دې کارډ کې نور هېڅ کارونه نشته دې نه به کنټرول سی کنټرول وي دوه شو او لاندې له به سپین کلر وکړو نو سپین خو سپین که نه نو دلته به لول نمبر یو کار وکړو ځان له به د دې نه یو کاپي واخلو رایټ په کلیک وکړو کاپي واخیستی شوه. اوس په مونږ دې سیسټم وکړو که نه چې په دې کې به مونږ دلته کې داسې به یې راغټ کړو مکمل او د غټېدو نه بس په دې له مونږ شاته یو قسم له داسې کلر ورکړو چې زمونږ کارډ پکې مونږ ته مطلب ښکاري نو دې کې نه داسې اودي کلر ورکړه. دا اوس په دې کارډ له پاسه دی نی in front of text هم چې به وي 2 فرنټ او 2 بیک هغه نو رایټ په کلیک کې او آرډر کې به 2 بیک وهي نو 2 بیک چې دا و نو ښکته شو که نه دا یو ریکټینګل نه دی دا به وایټ کو دا بل ریکټینګل به فل بلیک شي بلیک شو که نه. اوس راځه دې کې نور څه کار نشته دا دغلته په دې له پاسه چې ږدي که نه نو اصول دا دي چې دا دواړه وایي کلیک مطلب سلیکټ پکې که نه شپ په ونیسئ دا دواړه کلیک کړه دواړه سلیکټ شو که نه ای به ووهي او سی به ووهي نو دا به یو بل ته پښتو خبره یو بل ته به وخیږي. اوس راځه دا به وړوکی کې نو بره به داسې بوځي وړوکی شو که نه نو د وړوکي کېدو نه بس به بیا شیپ ټول واخلئ په دې به رایټ کلیک کې کنورټ ټو کرب په ووایي ځکه د دې نه بغیر په دې کې بیا مطلب څه کېږي راونډ کېږي راونډ کېدل خو دې نه پکار که نه مونږ له څه پکار دي مونږ له کرب پکار دي ایډیټ پوینټ والا کار. نو اوس په دې ځای کې بیا څه وکړو دا پوینټونه جدا جدا شوي نه اوس په دې په منځ باندې رایټ کلیک کړو ټو کرب په ووهو او څه دی دا یو نه دی دا یو پوینټ چې دی دا به داسې بره کې ډېر نه وزردار او دا یو پوینټ نه دی دا به راښکته کې یو ډیزاین جوړ شو. دې نه پس بیا بل ډیزاین دا اصل پکې دا ډیزاین دی دا ډیزاین به موږ څنګه جوړو نو دونه ګران کار نه دی یو ریکټینګل لا واخله او ځان له مثال په تور باندې سیمپل داسې بوزه ډرا شو د ډرا کېدو نه پس دا به یاد ساتي په دې ځای کې دا چې کوم دغه استعمال شي د کرفونه غوندې که نه نو دا کرفونه نه دي دا به انشاءالله مونږ بیا په څه وخت راځه. اوس په دې ځای کې بس یو کلر هسې واچو خوس کې چې مونږ داسې د دې دا شکل ښکارېږي آوټلاین چې نن کوو رایټ په کلیک آوټلاین نن شو. اوس په دې ځای کې هم څه وکړو دا به موږ لاندې کېږدو په دې ګورئ دغه ځای پورې هلته کې هم دونه لږ معمولي ښکته دی که نه او بیا به دا داسې به چوتو نو داسې بیا نه چوتو. اوس په څه کوو رایټ په کلیک کوو کنورټ ټو کرب په ووهو او شیپ ټول به راواخلو نو دا ټول جدا جدا شوي نه نو دا راواخله په هغه سر باندې داسې کېږدئ په دې سر ته کېښودو نو دې کې به ځانه مطلب دا یو قسم لږ ګوري چې څومره بره څومره ښکته خپله زومینګ به کېښه
اوس پته سو کې د دې دا کار چې دې نه بلګوټي خلار شو کنورټ ټو کر پځه بوس ټو کر فو دا پوینټ نه دی مزد به شي ونی شي کته به کوي شي کته شو کنه دینه بس په دا پوینټ راخلې دلته به دې سره راوړي چې ویل برم بوزو او دا پوینټ نه رائټ ډیلیټ شو کنه ودی تاسو ګوره په دې باندې ټو کرپ مان دی والا ټو کرپ شنو په دې کې به هندل جوړ شي اوسه وستلن دی راکوشه دا هندل نه دا داسې او دا هندل به هم مطلب د خص کې داسې او دا هندل شوی پس مطلب هغه زه دوس ګوره چې هغه کې لوکسن دی دا ګوره دې کې دا هندل سره دا بر دی داسې او دا هندل هم مطلب داسې دی چې دا به بر خطر نه دي سي او بیا به دې کې ایڈجسټمنټ کړای صحیح او دلته ګوس ګوره د دې هندل کار سره د بالکل په دې کې داسې کړای دی نږدې کړای کنه او لږ دې به خو خیر او د دې دا کار څه شو دا بس په خپل سره راغی کنه اوس دې کې اوس ګوره دا بس لګوټي بره کې تقشع او دا وسکو دا ولګلان هغه ډیزاین جوړ شو ډیزاینینګ نه پس کنټرول سی کنټرول وی یا بل کر مطلب بل ریکټنګل جوړ کا او دا هغه نه مطلب دا د غلند به جوړ کا یو شی دی چې تاسو څنګه ایزی دی ما دوس دا ایزی دی د دې کومه وشو پدې کې بوزه سو کم ټو کرف نه پس ولول کنورټ ټو کرف ته بدل کم بیا به شیپ ټو لاخلم دې کې با د دوانه پوینټونو چې ز راوړم پخته په طریقه کار دا د دوانه دې سلیکټ کا او چې دا سونه دوانه غوړي ګرانه صحیح شو کې خو دې شو د هغې نه بس په بیا سوګي اق زړه طریقه ده دا پوینټ ونیسه او ال دې لګو دې وګورئ چې په کم ځای کې دي یعنی اب دې سر ته رسیدلې موږ د بل زوم کې سرته به ویسي دا پوینټ بس کو ډیلیټ کو د دې بګي بیا جت نشته د هغې نه بس په بیا سوکو په دې باندې ورایټ کلیک کو ټو کر په او د قشن سی د ویونی سوبره دګي به ګوري ځان لګنه چې مطلب دا د دې او د دې په منځ کې چې دا کم فاصله ده چې دا برابرۍ صحیح ده دا قشن صحیح دې کې به به ځان ایډیټینګ کوه ته له ګول به کې راځي کنه هغه ځان دې کې کوه صحیح شو دغه پوینټ باندې ټو کرف کا او ګورو څه ده هغه شانتي دی کنه سیون سي دا شی دا اوس برابر دا زموږ له اوسکه ډیر زیات دم شي په دې باندې دغه شانتي پریکټیس چې کوي په خپل شری انسان نه ورو دې الله سبا کوي قشن صحیح شو دا اوس دې چې ګوره دا کار پکې جوړ شي خبره ختم دا زموږ د دې کار ډیزاینینګ شو اوس په دې کې نور ریالټي چې دا او بسره زی په ګریډینټ باندې ګریډینټ ټول اهم شی دی نو سره ش ګریډینټ نه واخلا د سیټ راکا په دې کې څو کلرونه استعمال شي یا کلرونه ګوره په دې کې ګوره لاول نمبر 1 2 3 4 دا خپل اسی خپل آیډیا می پیش کړه سلور کلرونه به زه په دې کې فټ کوم یو دا کلر شو یو به کې زمون سره په دې کې چې کلیک دباو دی نیولای کنه په دغه طریقه سره لاول چې په دې کې ته ډبل کلیک کې پدې ځي کنه یو نوٹ ببل جوړ شي د کلر په دې بیډل د کلیک دباو به نیولای په دې کې به دې کلر واچي راغی کنه او په دې لاست کې به هم مطلب د سورچ کې کلر واچي داسې صحیح نو او بیا بس چل کې په دې کې به مطلب ایڈجسټمنټ کې دي سي دا بیا په دې باندې ډبل کلیک کې او دې کلر به راوخلي چې هغه د دې نه مختلف وي هو به دا شی نه جوړیږي مطلب دا دی چې د ګریډینګ طریقه درته ایزدیشن دا مخه هم لوی کافي خبره ده یعنی بیا دا چې ته دې خوځې کنه د کلر خوځي دي وایي کنه او دا لوګو چوت کړی سي
دا به چې لږ راښکته کړو دا به یو داسې لیر جوړ شو داسې به کې داسې لیر جوړ شو که نه دلته کې به کې بیا راشه په دې زیړ کې داسې کلیک ونیسه دې زیړو کې داسې یو کلر واچوه داسې به کې دغه جوړېږي که نه بدلوي خو بدلوي او مطلب داسې یو لیر به کې جوړول غواړي چې تا ته لوک برابر و ما ورته ته وویل الریډي چې وره دا دلته کې داسې نه جوړېږي که نه 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 دا خو په دې کورډرا کې کېږي مطلب دا دی چې دې دپاره سمارټ فیل کار دا دی چې هغه ته د ډېره اساني پیدا کوي خو سمارټ فیل څه ته وایي هغې باندې به انشاءالله بیا زه تاسو ته په بل دغه کې دغه کومه طریقه وکړم ډبل مې کلیک کو په دې ځای کې یو خو د په دې شي چې ډبل کلیک کې بعضې ټایم کې مطلب کار کوي بعضې ټایم کار کې سړي لاس سم ستړی کوي خو د دې اسانه طریقه بله دا هم نه چې کم کلر وتا چې راوړه او د ماوس د پوینټر غوندې کې نه دی دا به دې په دغې باندې پرېږده په خپله ته اچولی کېږي صحیح ده داسې هم مطلب راځي و دلته لږ ګوټې خوست کې څه کړم د دې دا کلر به زه لږ ګوټې د دې ځای کې نه داسې لږ ګوټې ډارک نه به داسې وایټ طرف ته بوزم د دې زیړوالي کې دا نه کلر به کې ګوره چې کم کلر بیسټ جو هغه کلر به ورته لګي دا دې نه بس ګوره دا به کې دا نه چینجینګ مینجینګ کوه دغه شان دا ګریډینټ شو صحیح شو بیا دقه ګریډینټ په دې باندې کاپي کولو طریقه دا ده چې دې ځای کې دا باکټ ښیي که نه چې دلته کې دا پوینټ وړوکی شان کلیک کې په دې کې دننه لیکلی دی آی ډراپر نو چې آی ډراپر راواخلي نو د دې نه به یې راډک کړي چې کلیک پې کړي جو ډک به شي بیا په دې کې دننه باکټ دی هغه باکټ په راواخلي او په دې باندې به څه کې ور واچوي دغه کلر دا کلر په دې باندې ون اپلای شو بیا به ګریډینټ ته لاړ شي دا به کلیک کړي په دې کې بیا لږ ګوټې چینجینګ وکړي لکه مطلب دا دی چې د هغې او د دې لوک دواړه صحیح بل سره میچینګ وکړي نو لږ هغه غټ و دا وړوکی دی که نه نو داسې به یې لږ ګوټې ښکته کوې بره کوې ګوري به چې څنګه مطلب دا برابر راځي بیا به ته پوهېږي نو دا څه شو زموږ سره دغه ټول شو اوس مطلب دا نه دی چې تا زه اوس وګورو هغه کارت جوړوم نه کارت جوړېږي څنګه طریقه مې درته وښوله داسې کلر نه شم جوړولی زه اوس په ما سره دونه ټایم نشته چې کم کېږي هغه کېږي چې کم نه کېږي هغه نه کېږي بیا به کې لیکل شو لیکلو طریقه څه ده لاول نمبر خو دا وړوکي شانتې لوګه ده دونه څه هیوي لوګه نه دا به سم جوړی دلته کې راشه یو ایلپس ټول دوی ته ایلپس وایي موږ ته سرکل وایو نو لازمي نه ده چې موږ د ورته غلط وایو یا هر څه ورته ویلی کړي ایلپس څه ته وایي او سرکل څه ته وایي انشاءالله پرې به ته زما نه خفه وکړي سرکل ون ته وایي ایلپس هګۍ والا شکل په دې کې به اوس ګریډینټ اچو الریډي یو ګریډینټ ما کاپي کړی و که نه هغه به دې کې واچولی شي صحیح شو او دې ځای کې به څه وکړو ایډجسټمنټ به وکړو ښکته بره لاندې اخوا دېخوا داسې راغلی که نه دا به کې کلرونو ځانه میچینګ کوه په دې ځای کې بیا لاینر سیسټم دی هغه به دې انشاءالله بیا ضرور په قلاره ښیم پوه شو چې دې نه بس په څه وکړو په دغه کې که خیال وکړي که نه دا شیزونه دي دا به څنګه جوړېږي ډېر ګران کار دی ګوره ورته دلته به راشو یو ریکټینګل به راکړو داسې دې له به سپین کلر هسې ورکړو ستا د پوهې لپاره شیپ ټول به راواخلو او دې نه به څه وکړو ګولایي مطلب راوند به شي او دلته به راشو په دې ځای کې به یې کېږدو لږ به یې روټیشن وکړو داسې کېښودی شو که نه روټیشن او بیا به داسې کنټرول ونیسو ښکته به یې راکوز کوي کنټرول چې نیسي دا بیا بلکل په دې په لاین باندې را رواني او رایټ په کلیک کې چې کاپي ته واخیستی شوه بیا د هغې نه پس چې دې کې به څه وکړو کاپي ته واخیستی شو که نه اوس به مونږ دا لږ ښکته ونیسو او بیا به د دې نه کاپي واخلو سیده به یې راکوز کړو رایټ په کلیک کړو او لږ به یې نور داسې راښکته کړو او دا یو او دا یو او دا یو دا ټول به کلیک کړو او په دې په منځ کې به مونږ وڅکو سپیسینګ ډسټریبیوټ هوریزنټلي ډسټریبیوټ ورټیکلي څه ذهن کې شته که نه چې شتي نو ګوره ورته ښه ارینج ساري غلط شو صحیح شو الاین اینډ ډسټریبیوټ په دې کې به الاین اینډ ډسټریبیوټ ته لاړ شي په دې کې دلته زموږ سره ډسټریبیوټ دی نو اوس دا ولاړ ولاړ دي که نه تا څه پته وایي ولاړ ولاړ پراته پراته دي داسې داسې څه دي ټاپ او سینټر او باټم دا په څه کې استعمالېږي دا هم په پیج کې څه کې استعمالېږي دا په سملاس لاس پلاسي صحیح شو ها بس مې زده کړم ما ځان نه وکړو صحیح شو
دا به ګروپ کو خا بیا پولر ولا بس اوس پولار ولر پرې اوس خبره تل شپ پونی سو دا به کلیک کو دا به لول کلیک کی به شپ پونی سي دا به کلیک کی دا د دې کی خبرې نه دی ښا کوم څه پته ده موږ له ولاړو ملاس نه راځي او په دې کې یو ته یو اپشن دی هغه ته ویل کیږي زموږ سره ټریم څه ته وایي کټ کول ښا ټریم مطلب کټ کول په دې څه به وایي بیا به بار کلیک کی ادا شي نه دی دی باندې وسوږي رائټ پر کلیک کی ادا ډیلیټ نه دا به وایي نه چلو شو نه چلو شو په دې کې کار شو صحیح شو کټای وشو دغه کټای اوس په دې کې وشو ها او دا کټای څنګه وشو نو په دې باندې وزن په حقیقت نن مې د کټای زه باندې حالت وایو مسمکو بل به زموږ سره د رائټینګ نه نو رائټینګ کم ګران کار دی دلته کې راشه ټیکسټ راغلا کلیک کا چې سنوم لګي سنوم لګي اسحاق کارت لږ صبر کنه یار غلط شو بوګیم بو غلط ہو گیا صحیح ہے محمد اسحاق کنټرول اے ایریل بلیک ډبل وشو خپل رزداري نه بیا وکم څه د دا هر سبق خپل اوري در حالت کې مطلب کیپټلایز شي کیپټل مونږ دغه ته ټیکست لاړم چینج کیس لاړم اپر کیس صحیح شو دینه بس پوسوږي دا به دینه اسی کلر ورکې ساده پوي لگا ادا بوړو کې نه 24 دی کنه دلته کې څه 14 دی وړو کې نو شو دلته کې راشه 11 وړو کې نو شو بس هغه ډیر نو دی دلته اوس دا کړی دی خو کېدا او دا راوخلا په دې ځای کې دي سي ولګا انور وړو کې کې ځان مطلب په پک ټول په دې ځای کې باندې وړو کې دي سي دا کارت دی ها کارت کې دونه غټ سپنه دا کوي وړو کې شو دینه بس په دې له اوس ګور را بشي دلته کې باکټا آی ډراپر د بیا ویم دا کلیک کا دی باندې کلیک کا دا ورډک شي دغه رنگ نه بیا لاړ شه باکټا په باکټ کې ودا راوخلی اوسو دی باندې لې سي ورکا نه او بیا به دې کې ګریډنټ نه اخلي او ګریډنټ کې بیا دې سي چینجینګ مینجینګ مزل لوګي ها چې دا کلر به ټول اپلای شي څنګه چې به لاندې باندې کې اپلای شي دا کنه چې ټول به کې اپلای شي دغه شان صحیح شو دا به دې سي دا وشو دینه بس بیا سوګي دا بل ګډ خوس کې راغټ کې دغه شان سالون نه څنګه په نه ده ښه د دینه بس په دینه کاپی واخلې کله به راکوس کې او سبوګي رائټ کلیک کاپی راغلا او په دې ځای کې به تاسو کې کنټرول ا او ډیلیټ او سبو توري کې ډیزاینر دا جوس غلط ته په دې رائټ کلیک کې ډیزاینر لوزر ډی سنټر دې څه شي لیکل دا چې توري لیکي ډیزاینر ښا محمد اسحاق ډیزاینر غلط ګرافیک به ګیر کو ګستاخی مو کړه دې مو وګورئ ګرافیک په کې لیکو ښا ګرافیکس بل دا شتم پوره دی بیا سره خپکی وشو جی دا ډیزاینینګ دا وشو کنه دا وس په یو کار وږي پدې کې به ایریل ساده راولي بلیک په ځای باندې ساده راولي ان ری سي نه زی له کولا به کې پیدا کیږي او بیا وسوږي فارمیټ یا ټیکست فارمیټ یا فارمیټ ټیکست تم کړو کنه پدې کې بس لاندې یو اپشن یې هغه ته ویل کېږي زموږ سره رینج سره لرنینګ نه کیرینګ نه صحیح شو نو دا اوس کار نه کېندا به کله کار کې دا لیکلو دغه به راخلي ا ټیکست ټول به راخلي او ټول به سلیکټ کړي بیا کار شروع کی ګورو دی ا دې کې نو لسو what is the spacing ا دې کې نو لګوډي سیز موډ کې کا دسی کا الله خدا غوټ شو ورګه شو سپیسینګ دا ضرورت کې کنه څنګه ستا پبلیسټي خو کو شو وشو جی دینه بس بیا بل څه اپشن دی هغه زمون سره بدی کې لاندې یو قسم لا سره او څه لیکي دي دا چې هغه دي ها دې ځکه کو دا بل ډیزاینینګ نه دا بسنګ جوړیږي د دې جوړو طریقه سره دا لول نمبر خو دا کم کارت چې تا جوړ کړی دی کنه دا کارت نه د دینه به تاسو کې یو کاپی به دا استوړ मतलब دا کاپی یا मतलब د سی دوی نه سره ته راوړی رائټ کلیک کړه بس په دا قضیه باندې وشو او دا ګروپ
د دې خبر ختم او دا بل دا ډیزاین جوړول دا دونه ګران نه دی ها سبوږي دا شاده شي نه دی دا خوځيږي نو په دې برای کلیک کی دا بل لاک او لاک مطلب سو سیخ صحیح جو اوس په دې نه خوځيږي نه او دا به برڅه خوځيږي دا خو جدا دی اوس په دلته کې سوږي دا کم سامان چې دي دا لوګو موګو دا به تاسو کې دا به دینه بهر راو بسته وکیږي او ګروپ پیږي چې دا بیا موږ ځان خوځو چړقېږي نه وښو د دې او د دې دا به هم یو قسم لدوانه کلیک کې او ګروپ پیږي دا بر وسرم ګروپ کې صبر وکړه دوانه ګروپ شو کنه وځ دم خوځو نو مطلب ټول خوځي کنه اوس په دې کې موږ څه کار کوو ورټیکلی او هوریزونټلی نو ګوره دې کې دا دی کنه دې لاندې ته ورټیکلی او دې ولاړ لینی دا بل پروت دی نه دي نو دې ته څه وایي هوریزونټلی صحیح شو دې سی وها او دې سی وها نو دا یاد ساته په دې کې دې کار نه کوي یو کار چې دی هغه مطلب فلیپینګ دی مطلب الټا کول او نیغول کنه یو روټیشن دی هغه ته کګول وایي اوس په دې کې کګول لند دی نو کګول لند څه دی یو پیر په کلیک کې نو روټیشن نه راځي کنه او بیا بسو کې کنټرول وګوره کنټرول مو نو دا څخه خو په انګلو په حساب باندې تاویږي یعنی او چې دا ستر اوړي او په دې باندې یک دی نو سبا کې ټول بوړو کې کی کنه نو شیفټ پونی سي شیفټ دا اوس په دې منځ باندې وړو کې کیږي سي نه عادل دګې دي سي اوس کېک دا او دسي دا غټ کا نو زګورا دلته اوس وښه دا زوس एकदम نو په دې کې ګوره سونه فاصله ده ځکه دې ته اوس ګوره او دې ته ګوره فاصله ډیره نه ده پکار توروالی چې دې سره هغه یو قسم لدل د سپینوالی ته اوس ګوره دې سپینوالی سره ودا سکے نو طریقه څه ده ډایرکټینګ برابر ان ګروپ په وه دلته براشي خو شیپ ټول براخلی سم راخلی او دا براخلی دلته به دي سره راوړي دا براخلی دلته به دي سره راوړي خبره ختم ته اوس دا ګډ ور شو دا ټول بسلیټ کی او بیا به ګروپ وای نو څه شو زموږ سره مطلب ټول ګروپ شو اوس کدا په هر ځای کې دې پروا نشته اوس په یو پاور کلیپ زموږ سره د کلیپ بورډ کې ماده ست کړو کلیپ بورډ یاد شي ریکټنګل د چې بدن نه مونږه هغه لوګو وشته نو دلته بدم سره سو دلته به دا غي نومي پاور کلیپ افیکټ کې پاور کلیپ تا پلیس انساید کنټینر څه ته خلک چې ګډه سامان نه وړي او انساید څه باقي دنه غوړي کوي بار صحیح جو پلیس سره باقي چې دنه غټ ځای ښا دا به کلیک کی نو په دې ریکټنګل کې دنه شو دا یو قسم له کنټینر شو او دې کې دنه چې ځای شو دې ته وردل نه ولا دنه شو کنه سپرایټ کلیک کی ایډیټ کنټینټ دا کوم شی چې تا دنه وشته دې کې بیا خلک څه کوي کاټن ماټن برابر یک دي کنه بیا نو دا کاټن ګډوډ شي نو به ایډیټ کنټینټ ویني بیا ته غنو سامان به غایب کی ته به کنټینر ته دنه شي بیا ته 12 سخت کاری کنه صحیح جو اوس پر راځي دي سي یعنی و چې دا کم سیډونه چې دي کنه دا د کارت نه بهر دی اوب ته نخ کاری کله چې کله موږ رائټ کلیک کو فینیش ایډیټینګ دیس لیول وو خبره ختم او دا سیټ چې تا کوم دغه کړو کنه دی ګوز ګورخه ال دغه ز سپین نه کنه نو دلته ګور دیوم سپینې صحیح شو او دا سی بوس شپ پونی سي وړو کې ویږي شپ پونی سي وړو کې ویږي او په دې کې ویل کې او بیا به دې سي دې کې نه ونی جره غټ کې شپ می پینه نه وره ها صحیح شو دا یو ډیزاین شو د دې نه علاوه د دې کوم ډیزاین چې کوم سیستم دی د لګوټي الټا کړی دی کنه نو د خپل طریقه باندې لګوټي خوښ کې پیدا دا ستاسو نوم بلګ نور هم راغټ شي بیا ګورو دی په دې کې کېږي دا او دې کې نه ونی سره راغټ نشو او دا یو نه دی د دوانه بسلیټ کی رائټ به کلیک کی ګروپ په وې د دوانه جدا ګروپ شو دا یو او دا یو دا به چې ای وਹੀ کنه نو ګورو دې قدر راکو شو نو ای میډ ته ویل کیږي او سی ویل کیږي سنټر دا سنټر شو نو بس خبره ختم په دې لاندې نه کې او به تاسو کې لګ نور اضافي کار چې کې کنه نو هغه دا کارو کې چې دې کې لګوټه خوس کې دا ګریډینټ نه دا بل لګوټه چینجینګ په دې کې اوکې ځکه ستاسو نوم پوره صحیح نه ښکاري دا بخاره کول غواړي کنه نو چینجینګ څنګه کنټرول زد وای چې غلطي ده نازي چینجینګ داسې یعنی دقه شه دا لاندې نه دي کوم په دې طریقه باندې چینجینګ وکړي چې بوزه سره کومه کا ګوره بس چینجینګ وشو نور به کې څه دي دا لوګو ډیزاینینګ دی
रेक्टेंगल به راخلي ډرا به کې شیپ ټول ته بلار شي راوند به کې وشو دا کم کلرونه چې بدی کې ته استعمال کړی دي ډراپر به راخلي دینه به راډک کې بیا بلار شي دی کې به باکټ ته او دا ودی ته چې دا خو نه کوي او وسوا ولې Acho que eu tenho que colocar porque eu tenho que colocar agora de maneira só. صحیح شو ها زه به ځان دې ځای کې نو کوم او دې باندې به سوچو چې دا ولې کار نه کوي صحیح شو ما په یو ټیم کې ویډیو هغه ته پکې بل ټیم کې وسی ځان له پاگل نه جوړه ما دې نو ویلي صحیح شو د دې نه به دا ما کټ کړو هغه شانتي کلر ته جوړ شي خیال دې نو قسم په او باندې ستخلو نه ماتيږي لازم کېده په دې کې سره ته وایي چې هغه کریکټر کوم ځای دی هغه کورونه او نقشې او کوم ځای اټلې پاننو لګب جو ها ټیکسټ بلر شي انسرټ کریکټر په دې کې به وینډینګ نو مورګه ډبلیو ویب ډینګ کې مطلب ډیر شي دغه خو په دې کې به کوډ چې دا اخر سره ته آل کریکټر وای دا ورش په دې کې به لاندې ځان له کې ګوره چې کوم شی ستا په کار دی او په دې کې موجود بیا خو مطلب دا دی چې سمسره نشته راوخلا او کنو چې بیا بس کې یو خدای کړه ناکام دی دا ټلیفون به جوړ شو دا به دې سیمونی سي را به وړي بار تا او دې سی به وړو کېږي نو د نږدې را وړو کېږي کې خو دې شو دې له کلر ورکه سپین او آوټلاین ولوم سپین کا نو دا دې ټلیفون دې نه پته هم نه لګي ته دې ټلیفون نه جوړه وینډینګ دوس دا ویب په ځای باندې وینډینګ تلاش وینډینګ خو کنه وینډینګ دې شو دا ټلیفون دی راواخلا دا وړل غټي ښا دا وړو کې ځان دي سي ته راوړ کې دا ये सो का स्पिन कलर आउटलाइन वाला स्पिन है जो स्पिनी का वो स्पिन है ना मतलब दर तोर खरी लुक के खरोजी दा वैसा की वड़ो के बे की जैसे दाड़ी घट नहीं दिखा ना वड़ो के दागे ना बस भी असर है कि दा मैसेज राखला दा लॉल बे टेलीफोन यो टेलीफोन को मतलब दगा द पा रहेगा ना व्हाट्सएप द पारा यो टेलीफोन द कोर आगा टेलीफोन ची लाइन राइट वाला का ना सिर्फ ददी जिगुन द खम ची तब पोशे बे दिलम व्हाइट कलर वर का वड़ू के का और सिर्फ बगीचा होगा रोटेशन होगा संग दासी वो जो गला और दायो दरमाना क्लिक का सी हुआ जो यो बस सर बिल्कुल बराबर शो दा मैसेज बॉक्स ते बके मतलब दा खले चलाना मैसेज के ईमेल का ना दा वड़ू के की इतने बेरा उड़े पति जी की बेकी दे स्पिन कलर लवर का نو بازم چې سپین کلر اخلي بازم سپین کلر نه اخلي ته به هغه باندې آوټلاین لګول ورکه ها دا وشو دي کې نور به اسم نشته بس خبره خدا دا بس لګو سپیسینګ بول ورکو لګ به برابر کو مطلب د چې پس کې برابر راشي او بیا ماته ته طریقه خو یو ان سورت کې ډیسټریبیوټ ته وځو په ډیسټریبیوټ کې څه راځي align and distribute کې بیا distribute پدې کې وګورو چې دا اوس ولاړ کې پراته دي صحیح شو نو ځکه بس سپیسینګ خبره ختم سپیسینګ برابر شو دی دا هم آوټلاین کوم موږ له خوس کې تاسو کو کنه یا بل شانتي دي چې کو نو خبره ښکار شي صحیح شو او دا نه دا چې وړو کې کو کنه نو چې دې وړو کې یو طرف وړو کې شفت سرونه څه طرفونه وړو کې او دې داوني څه دوانه طرفونه وړو کیږي او بیا دا ټول دې سلیکټ کی ګروپ په وه د ګروپینګ نه بس په ځان په یوځای کې به منتخب شو اوس کته یې غټین دا ټول لغټیږي دې بیا دا غینه بچ به کې کار کوي نو دا لیکلو د لپاره څو ټیکس باکس جوړ کا دلته کې کلیک واخلا ټلیفون نمبر چې دې دی ولي کو هر څه دی ولي کنټرول ا ایریل بلیک او د ایریل بلیک نه بس پیسې کو واړو به واړو شو د دې ټلیفون نمبر شو
د دې نه علاوه پکې د موبایل نمبر راکوز به کې رائټ به کلیک کې کاپی وای رائټ کلیک کاپی هغه څه لپاره به پک ټول کلیک کې ښه کنه بیا دې نه کوي اوس صحیح نه اوس په سو کې کنټرول ا به وه دلته به د موبایل فارمیټ په دې شي ورکی صحیح ده وښو موږ نو پوهیږو کنه او دې کې بیا څو کې پک ټول به نیولای کنټرول باندې سیده برا کوزي رائټ به کلیک کې دې مطلب یو ایمیل ټایپ باندې کې ورکی ها تو تاسو میثاقي کنه صحیح شو دې ایمیل شو څه پته نه لګي چې دا ما بدو کړو که مو کړو چې دونه ما ډیپ وکړو مقصد دا دی چې دا یو کارت نه دی دا ستا مکمل کور اډر دی او چې ته خو یې وکړي که نه صحیح شو جو الاین اینڈ ډسټریبیوټ او بیا قزړه خبره ده ولاړ پروت سنټر او سپیسینګ دې کې به اوس موږ او سنټر وشو دا زموږ سره د کارت ډوال سایډ جوړ شو دا به څه کو ګروپ پیو د ګروپینګ نه بس پدې ځای کې دا معاملې دلته کېده کنه نو یاد ساته دا نمونه نه دي دا مونږ چې کوم نمونه لګول دي کنه دا به ان ګروپ کې استا دا نوم نه دی دا به راخلو په دې ځای کې به ولګو صحیح شو په دې ځای به دې سو ولګو او دا چې دی کنه دا یو د دې نه به اوس مونږ یو کاپی بل دلته راوړو او په دې ځای کې به لکه کمپنی نیم کنه د دکان نوم شي یا د بل څه نوم شي کنه نو دې ځای کې بس ورکې دا به ډیلیټ کې او سب شي ته به ډیزاینر شي صحیح ده او دې له به سیب کلر بلیک چې لکه راښکاره شي صحیح شو دا ټول په جمع سلیکټ کړه کنټرول جی ګروپ شو او دا یو دواړه کلیک کا او سی صحیح شو یو بل سره څه شو جوائنټ شو او د دې د معاملې بالکل ډیلیټ د دې بګاړو څخه کار شته نه دا کارت جوړ شو د کارت جوړېدو نه بس په بیا باندې کې څه کې بیک ګراوند نو بیک ګراوند هم لاک کړو نو ان لاک پیږي او دلته به یو قسم لدی سی وسره جوائن کی او د جوائن نه بس ور دي کې څه کی یو ګری باندې کلر دي سور واچو وایټ کلر وته ور واچو آوټلاین ته ختم کا آوټلاین ته ختم شو کنټرول سی کنټرول وی او دې به دي سی یو مالټي رنگ یو کلر واچو صحیح او سبو کې دینه بس کنورټ ټو کرپ نه پس په بدی کی دا یو پوینټ دی نه ډیلیټ کی کټ شو کنه او دا کټ نه دا دواړه دا تاسو نه دي ګروپ کړی ګروپی کا په دې بر رائټ کلیک کی لړ بشي آرډر ته ټو پرنٹ ټول لپاسه بشي کنه ادا شاتنه کارت نه دی لګولې ګری کلر ورک او د دې کې ما دا آوټلاین نه دی نن کړی نو زمانه غلطی شو ته اوس آوټلاین نن کې نو کوي سي آوټلاین نن کې نه دی کې نورم کوالټي راځي نه صحیح شو او دې کې چې کله ته آوټلاین نن کې نو دا ما ټول ګروپ کړی دی نو کته په دې ځګونو کې آوټلاین مطلب دا رې چې ورکړي کنه هغه نن کېږي ها دا به یاد ساتي او دا وشو دې کې بیا چې په دې کارت کې بدلته کې یو قسم لا شیډو راولي شیډو نو شیډو راوستو طریقه سره دا شیډو شو دا سي کې مې خو دې ځای کې نه به ترانسپیرنسي نو شیډو بس دغه کافي ده بس دا شیډو شو او زناور دی نمبرونه مې شروع کړو خپه نه شي ادهم نو غواړم صحیح شو دا شیډو رااله دا یو کارت ډیزاین شو ټول ګروپ کا بیا پیو ها پیج ته برابر شي بیا ودی کی ګوره سیو کولو یو دې سیو د دې سیو مطلب څه دی کته سبا ورځې بدی کی څه ایډیټینګ کول غواړي کولای بشي صحیح شو او کته مثال په تور باندې ته جدي نو زه تصویر اخلم چاته به سند کوم کنه نو داګه د پاره بیا به ایکسپورټ ته وو نو په ایکسپورټ کې ودی کی به جی پی جی په خپل راځي نه کدا جی پی جی نه جی آی اف نو ته بس کې جیب ورکه نو په خپل به جی پی جی اول سر کې پروت دي عدد د بسور کې اسحاق کارت صحیح شو اوس به او ایکسپورټ به وਹੀ په ایکسپورټ کې 1500 نور کې ها 500 ورکه ماته څه پته ده 600 ورکه ها 1500 دی ورکو بیا به تین خدای ناس په ورته صحیح شو دا ایکسپورټ شو د دې ایکسپورټ کار دا چې ته یو خورا دا کوم ډېر غټ هی خدای خیر نو څه وکړو غلا سیو کار دقیقه کبیا به مطلب دا سب مشکلات دي درته کنه یو قسم لته د بس ټیشن نه جوړي او چې سیو کړی دی نه کنه یو دا ټول مسلې ول دینه په زمون سره یوټیوب ته لړ شه بده کې اوس ګوره دا کارت موږ وستا سیو کو او دستا کارت دی دا ته جوړ
او دې